بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی په رول اف میګنیشیم باندې، یعنی د میګنیشیم څه رول دی، څه کردار دی په پلانټس کې، په بوټو کې. نو میګنیشیم اول نه وپېژنه. میګنیشیم چې دی دا یو الیمنټ دی. الیمنټ هغې ته وایي کله چې یو شانتې اټمونه رایو شي او یو څیز جوړ کړي، نو دغه ته ویل کېږي الیمنټ. نو دغه شانتې دا میګنیشیم چې دی دا یو الیمنټ دی او د ده اټامیک نمبر 12 دی. مطلب په ده کې 12 پروټان دي یا 12 الکترون دي، خو خاص کر موږ فوکس چې دی پروټان ته ورکوو. مطلب په دې کې 12 پروټان دي. اوس د ده په بوټو کې څه کار دی، نو په دې منځ ته پوهه کوم. خو ته اول نه دا وپېژنه چې کلوروفیل څه شیز دی. کلوروفیل چې دی دا یو مالیکیول دی په بوټو کې چې د دغه کلوروفیل د وجې نه بوټي خپل خوراک په خپله تیاروي. صحیح شوه. اوس دا کلوروفیل چې ته روان یې سټرکچر چې دا څنګه جوړ دی، د څه نه جوړ دی، او ده ته وګورئ نو ده په مینځ کې میګنیشیم دی. دا میګنیشیم چې کوم دی، صحیح ده، غیر چاپېره کې دا نایټروجن رینګز او دغه شانتې یو ټیله دا پکې راغلی ده، خو موږ صرف د پوهې دپاره ستاسو ما صرف میګنیشیم چې دی دا څه کړی دی، هایلایټ کړی دی. د ده په سینټرل پارټ آف کلوروفیل چې کوم دی د هغې کې څه دی، اصل کې میګنیشیم دی. نو که د دې نه ته دا میګنیشیم لر کړي نو دا خو بیا کلوروفیل نه پاتې کېږي. لکه مثال په طور باندې ګوره دې خوا دا H2O دی که نه دی. د دې H2O نه ته دا O لر کړه، دا یو الیمنټ دی لر کړه، نو څه به پاتې شي، H2O به پاتې شي. نو دا بیا اوبه دي؟ نه، دا خو بیا اوبه نه پاتې کېږي که نه. نو دغه شانتې که ته د کلوروفیل نه د میګنیشیم لر کړې نو بیا به کلوروفیل نه پاتې کېږي. چې کلوروفیل نه پاتې کېږي نو بوټي به خپل خوراک په خپله بیا نشي تیارولی. بله خبره دا ده چې دا د څه دپاره لازمي دی، نیډ فار نارمل میټابالیزم. په بوټو کې هم ډېر شی ریاکشنې کېږي د هغې د نارمل میټابالیزم دپاره چې دا کار ښه په صحیح سموت طریقې سره روان وي، نو د هغې دپاره هم میګنیشیم ډېر زیات لازمي دی. او بل میګنیشیم چې دی اکټیویشن اف مینی انزایم، د ډېر شی انزایم د اکټیویټ کولو دپاره، راویښولو دپاره هم میګنیشیم لازمي دی. که میګنیشیم نه وي نو انزایم به نه اکټیویټ کېږي، او چې نه اکټیویټ کېږي نو بیا به میټابالیزم نه کېږي، ریاکشنې به په بوټو کې نه کېږي. دغه شانتې که چېرته اوس میګنیشیم کم شو، ډیفیشنسي راغله، مطلب نه و، نو د هغې د وجې نه یو دوه خبرې دو لیکل دي په دې کتاب کې. یو دی کلوروسیس. څه دی کلوروسیس؟ کلوروسیس څه ته ویل کېږي چې کله په بوټو کې کلوروفیل نه وي. نو کلوروفیل چې کله په بوټو کې موجود وي، د کلوروفیل د وجې نه خو بوټی شین وي. چې کلوروفیل نه وي نو بیا به کلوروسیس یو بیماري ده، دا به راځي. په دې کې داسې چل کېږي چې یلوینګ آف لیوز، پاڼې به زیړېږي. ښکاره خبره ده چې کله کلوروفیل نه وي نو بوټي به بیا څه وي، زیړې به وي، یا به په بل رنګ کې خو شنې به نه وي، ځکه چې کلوروفیل شین رنګ دی. چې کلوروفیل نشته دی نو بوټي به بیا شنې نه وي. او بل دغه شانتې یو بله بیماري ده، هغې ته ویل کېږي نیکراسیس. اوس ګوره دې خوا نیکراسیس ویل کېږي سیل ډیت ته، سیل ډیت، چې کله سیل څه شي، مړ شي. په دې باندې خو مونږ خبره کړو که نه. ګوره نیډ فار نارمل میټابالیزم کې مونږ خبره وکړه چې دا د نارمل میټابالیزم دپاره چې ریاکشن په خپل نارمل طریقه باندې کېږي یا د انزایم اکټیویټ کولو دپاره دا لازمي دی. خو که اوس میګنیشیم نه وي نو بیا به انزایم نه اکټیویټ کېږي، او چې انزایم نه اکټیویټ کېږي نو سیل به کار نشي کولی. چې سیل کار نشي کولی نو سیل به مري، سیل به ختمېږي، مړ کېږي به. نو دا نننی ټاپک ډېر زیات اسان دی، ګران نه دی، لږ شانته کې تاسو هم وګورئ چې پوه شئ. او ما له اجازت راکړئ د لوی الله په امان.